د سیدنا عمران ابن حسین خزاعی رضی الله عنهما مبارک سره روایت دی چې یوه زنانه و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راله. دا د جهینه د قبیلې څخه وه. دغې زنانې زنا کړې وه او ایا دې هغه کوچنی د زنا پر نس باندې و، حامله وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راله د الله د خوف په خاطر باندې چې ای د الله رسوله زما صدا زنا سوې ده، زه نه غواړم چې الله مې د آخرت په ورځ باندې په جهنم وسوځي، په دنیا کې توبه باسم چې د دغه جرم مطابق هره سزا یې پر ما باندې هغه سزا جاری کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغې ښځې یو قریب راوغوښتې او ورته ویې ویل چې دا زنانه بوزه کور ته، چې کله دا خپل حمل کښېږدي کوچنی وزېږوي بیا یې ما ته راوله. دوه روایته دي. په یوه روایت کې راځي چې کله دغې زنانې کوچنی وزېږوي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راله او ورته ویل چې هغه کوچنی مې وزېږوي، ما زنا کړې وه، ما باندې اوس حد جاری که، نه غواړم چې الله مې د آخرت په ورځ باندې د جهنم په اور باندې وسوځي، په دنیا کې چې هر څونه تکلیف را باندې تیریږي او هر حد را باندې جاری کیږي هغه حد را باندې جاری که، خو د آخرت عذاب طاقت نه لرم. په حدیث شریف کې دوه قسمه الفاظ راځي، دوه روایت راځي. یو روایت تا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ولاړه سه دغه کوچني ته تی ورکړه چې کله دا کوچنی لوی سو غټ سو بیا راسه. دا زنانه ولاړه چې کله کوچنی لوی سو د مور د شیدو څخه فارغه سو دا زنانه بیا راله. ورسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اوس پر ما باندې حد جاری کړه چې هغه زنا مې کړې ده، زه د واده والا ښځه یم، ما زنا کړې ده، پر ما باندې حد جاری کړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د الله د حکم سره مطابق و صحابه کرامو ته امر وکړي چې دا زنانه بوزي، سربیره پر دې باندې کالي وتړي، بیا دغه زنانه رجم کړي. صحابه کرامو مبارکانو دغه زنانه بوتړه، هلته کالي ور باندې وتړل چې آیا دی عورت یې نشي لوڅ، د خدای جل جلاله د حکم مطابق دغه زنانه رجم کړه. چې کله د زنانه رجم کړه بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې د جنازې لمونځ وکړي. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې د جنازې لمونځ وکړي امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه مبارک ورته رالی او ورته ویل ای د الله رسوله ته د هغې ښځې جنازه کوې، تا پر هغې ښځې باندې د جنازې لمونځ وکړي چې هغه زناکاره ده، یعنې هغه دونه لویه مجرمه بده ښځه زناکاره، د هغې د جنازې لمونځ تا وکړي. ای د الله رسوله د دغې د جنازې په لمانځه کې به تا شرکت نه کوئ، تا به د دې د جنازې لمونځ نه کوئ. ظاهرا خو لویه مجرمه ده، لویه ګناه یې کړې ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته وویل لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی خبرې ورته وکړې. یوه خبره یې دا ورته وکړله چې عمره دې زنانې دونه په اخلاص باندې توبه کښلې ده چې که چیرې د دې توبه د مدینې منورې د 70 کسانو ګناهګارو په مابین کې تقسیم کړي لا به هر سړي ته ډېره زیاته حصه ورسېږي. یعنی که په مدینه منوره کې 70 نفره ګناهګاره یي او د دغې زنانې توبه ور باندې تقسیم کړي الله به دغه 70 نفره وبخښي. دغې زنانې دونه په اخلاص باندې توبه ایستلې ده چې الله و دې ته مغفرت کړی دی، ځکه زه د دې په جنازه کې شریکېږم، دې ته د جنازې لمونځ ورکوم. او بیا ورته وایي عمره څوک به افضل وي در دې چې یو انسان و الله ته خپل ځان وقف کړي
الله ته خپل ځان وسپاري، خپل سر الله ته وسپاري، یعنی دغه زنانې د خپل ځان او سر خپل ژوند د الله د رضا دپاره د الله د حکم د عملي کولو دپاره قرباني کوي، در دې به بل څوک افضله وي. د حدیث شریف روایت مسلم کړی دی.